إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ډیرو قدرمنو عزت مندو مسلمانانو ورونو د ډېرې خوش قسمتۍ او خوشحالۍ مقام دی چې په دې پور فتن دور کې د کم دور په باره کې چې 1400 کاله مخکې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې سيأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا داسی او دور برازی چه سحر بسڑے مسلمان وی بیگانہ بکافر شوی بیگانہ بسڑے مسلمان وی
سحر لبا کافر شوی ټول د دنیا ټول دین با د دنیا په معمولی ساز و سامان باندې خرڅي د دنیا معمولی لالچ نه با خپل ټول دین ختمي بیان لري کوي داسې فتنې برازي چې د الله نبی فرمایي انی لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر زستاسو کورونو تر مابین فتنې داسې وینم لکه د باران ساس کې چراوریږي داسې پورپیتن دور کې چې د انسانانو زندگی د دوام او څارو په خدمت کې تیریږي د خسیس او ذلیل دنیا په خدمت کې تیریږي د کفر په خدمت کې تیریږي په دې دور کې الله منګ او تاسو ته داسې یو مقرر کړ چې داسې بهترین مشران زمنګ او تاسو مقرر کړل چې د هغوی زندگی د قرآن د خدمت د پاره خرچ کیږي هغه د الله د هغې په مبارکو لاسونو باندې په دې محلو کې داسې مساجد او دینی درسګاهونه قایم شو چې زمونږ او ستاسو بچیان پکې د الله د کتاب خدمت کوي دا ځکه چې کوم یو انسان د الله رب العالمین د دین په خدمت کې مشغول شو د انسان ته د الله د طرف نه خوشخبری ده چې انسان ستر رب د تا سره مینه کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمائی ان اللہ یعطی الدنیا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحبه فمن أعطاه الدين فقد أحبه الله دنیا هغه چاته ورکوي چې د الله دوست دی الله ته محبوب دی او دنیا هغه چاته ورکوي چې د الله دشمن دی بلکہ اللہ فرمائی ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة کدا وجه نوے چھ د دنیا د لالچ د وجه نو خلق مرتد شد اللہ د دیننا کوم انسانان چې کافر وې ما به هغوی ته د دنیا ساز و سامان دومره زیات ورکړی وی چې د هغوی د کور چتونه به مې د چاندیونه ګرځولی وی سونا به مې ورکړی وی بېشماره نهایت زیاته لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولا یعطی الدین الا من احبا اللہ دین نور کئی مگر اگر انسانانو تچیکم انسانان اللہ تا محبوب وی فمن اعطاه الدین فقط احبا اللہ چاہتا دین ورکو دی انسان تا دا اللہ دا طرف نا خوشخبری ورکڑے شو چے ستا رب دا تاثر مینا کئی سوچ وکي زما د اسلام قدر منو عزت مند ورونو د دنیا یو وزیر یو گورنر یو حکمران یو بادشاہ چې د انسان سره مینه وکي د هغه انسان خوشحالي او پدوشي دنیا کې د هغه حاجتونه سره کېږي د دنیا سہولیت ورته فراهم شي حال دا چې دنیا ناقصه بادشاہي ناقصه بادشاہي ناقصه او د هغه وسایل ناقص چې د بادشاہانو بادشاہ د یو چا سره مینه وکي هذا انسان تسشو دغه وجه ده چې قرآن کریم کې الله رب العالمین چې د نعمتونو تذکره کوي نو عظیم نعمت په نعمتونو کې الله بعثت د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ذکر کوي فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ عظیم احسان پا مؤمنانو باندے وکچے دا مؤمنانو دا جنس نا یہ دنیا تا نبی راولے گا ولی زکدا نبیو سو اہم مسئولیتنا ترسر کئیچے یتلو علیہم آیات دا لوی احسان ورده چې دغه نبی د الله آیاتونه خلقو ته درس کوي د دین تعلیم ورکوي د دین مخکې هغوی سخترینه ګمراهۍ کوي کله نه چې
د قرآن تعلیمات په مخ د ځمکه باندې نو الله رسول نو نازل رالیږلی الله قرآن نو نازل کړی په مخ د ځمکه باندې د تورو تیارو صادر خورو چې د انسانانو اخلاقی خرابیانې وي اخلاقی مشکلات وو معاشرتی مشکلات موجودو تجارتی فسادونه موجودو فحاشیان و عریانان موجود وي اختلافات موجودو ټولو اصلاح الله په قرآن کریم باندې وکړه د هغوی دومره نهایت زیاده عقیدی فساد چې امام بخاری په خپل صحیح کې روایت نقل کړي د صحابه یو صحابي د دې حالت بیانوي نو فرمایي چې كنا جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كنا في ضلاله وشقاوه نعبد الحجر والشجر ونبص الجلد والنوى من الجوع من پسخترین گمراهی کو نهایت زیاده بدبخت کیو گمراهی خو بم داوا د هر یو کاڼي او بوټي عبادت بم کو یو خپل کاڼي به پیدا کو د هغه عبادت به شروع کو د هغه نه چې به خپل بل پیدا کا هغه به وګرځاو بیا به د هغه عبادت شروع د بوټو عبادت کو د عزا د دې ډیر عبادت دې شروع کړو چې دای عقیده و چې دا د زمنګ معبود دی بدبختی به مداوه چې د ولګي اندازه دی حتی رسیدلې و چې من با د ډېرې ولګي د وجنه سرمنې خوړلې او د ډېرې ولګي د وجنه به مو د خجورو زړې چوپل اخلاقی فساد دومره حتی د هغې بخل رسیدلی و چې یو انسان دومره بخیل شو چې خپل بچی به وجه په دې وجه باندې چې سباله دې ته د خوراک سکاک انتظام څوک کوي خپل معصوم بچی به راواخستو هغه به په خپل لاس باندې ذبح کو په دې وجه چې سباله دې ته د خوراک انتظام څوک کوي قرآن دغه بدترین حالت د دې ذکر کوي فرمای ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقكم وإياهم تاسو د ولګي د وجه خپل بچیان موجنه د هغې بخل دی اندازې ته رسېدلی اخلاقی فساد دی حتی رسېدلی چې امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د جاهلیت د وخت نکاحونه نقل کوي چې فرمایي د جاهلیت د وخت سلور نکاحونه و چې درې په هغې کې د بې غیرتۍ ذلت او د فحاشۍ نه ډکو هغه ختم شو او یو د هغې نه باقي پاتې شو یو دا و چې بدکارو زنانو به په بهترین ځمکه د مکة المکرمه کې بلکې په ټول سرزمین عرب کې بدکارو زنانو به په کورونو تورې جنډې لګولې وې کوم یو انسان چې به بدلمنۍ ته شوق کېده د تورې جنډې کور ته به ورداخلېده هلته به ښکاره ډول باندې فحاشي کوله دویم قسم به داسې و چې د لسو نه کم نوجوانان هلکان به په یو بدکاره زنانه باندې راجمع شو بدکاري به وکړه چې د هغې ماشوم بچی به پیدا شو هغه ډله به یې ټوله راوغوښتله ویې چې تاسو ته حال معلوم دی چې څه چل شوي دي قد کان من امرکم ما علمتم اوس زما بچی پیدا شه پلانی دا بچی ستاش په داسې ښکاره ډول باندې به د هغوی فحاشي او عریاني شروع وه دویم قسم هغه و چې هر یو پیغلې جنۍ به د ځان دپاره ګنده تعلقدار نیولی او د هغې سره به یې ګنده تعلق ولا متخذي اخدان څلورم دا د شریعت نکاح وه چې الله دا پاکه طریقه برقرار پرېښودله نورې طریقې ختمې شوې سودخورۍ نظام ورپکې نهایت زیات عام و چې هر یو کمزوري انسان غریب فقیر مسکین انسان به د هغې فقر او مسکنت به د مالداره ګټه وه پیسې به یې ورکړې ویل کال بعد به دومره ورپسې سود راکړې الله دا حرام کو او سود الله حرام وګرځو ظلم وحشت ورپکې دومره په سخترین اندازه کې و چې خلکو به خپلې نوڼه راخستلې د عار او شرم د وجه نه به ژوندۍ په خاورو کې دفن کولې چې قرآن کریم د هغې تذکره کړې ده
او د هغې یو نمونه امام قرطبي په خپل صحیح کې نقل کړې ده، لیکن اصل د دې واقعات قرآن کې موجود ده. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې یو واقعه راوړي چې یو ورځ د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې یو انسان سخت خفه ناشتو. هغه ته پوښتنه وکړه مالی اراک محزونا، فلانیه ولې خفه یې، ولې غمجن یې، ولې د طبیعت خراب دی؟ هغه وفرمایل جناب جاهلیت دور کې مې داسې یو کار کړی دی چې زه یریږم چې هغه کار به ماته معاف نشي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته پوښتنه کوي چې تا څه چل کړی دی؟ وایي زه په سفر باندې وتلی وم، واپس چې رالم زما لور پیدا شوې وه. لور مې په ټولو ماشومانو کې ډېر حسینه ماشومه وه. د هغه مور ما ته شفاعت وکړه چې دا یوه ماشومه ډېره ښکلې ده، لاس ورله نه ورځي، دا به ژوندی په خاورو کې نه دفن کې. ما د مور شفاعت ومنه تر دې چې شپې او ورځې تېرېدلې چې هغه بلوغ ته نږدې شوه. ما ته جاهلي غیرت رالی چې د دې جرګه مرکه پسې به څوک راځي، دا زما غیرت نه برداشت کوي. ما مور ته وویله چې دا ماشومه ماماګانو کره په شکر باندې ویم. هغې راته وویله چې ظالمه دروغ ووې، ته دې ته چل جوړې او دا دفن کې. ما ورته د الله په نوم باندې قسم وکړه چې هېڅکله داسې نه ده، زه به دا بېرته راولم. ما ماشومه د ځان سره روانه کړه، یو دشتې ته چې لاړو، یو دشتې طرف ته روان شو چې دشته کې مخکې روانو چې ماشومه په دې باندې پوهه شوه، ویې ویله چې پلار د ماما د لیکور خو په دې طرف نه دی. ما ځان چپ ونیو تر دې پورې چې یو کوی غاړې ته مې بوتله، نهایت زیات جوور کوی یو ځل دې ماشومې ته ګورم، ماشومې له الله ښکلا او ښایست ورکړی، زما د جګر ټوکړه وه، زما زړه نه کېده چې زه دا قتل کم. یو ځل شیطاني غیرت او جذبه په ما باندې راتلله، ویم چې اوس دې کوی ته ور وغورځوم، یم دې سلسله کې اوسېدم. یو ځل شفقت د پلارولۍ، یو ځل غیرت شیطاني، همدغه و چې غیرت شیطانی غالب شو. ماشومه به همداسې پړ مخې کوی ته وغورځوله. ماشومه د کوی نه آواز کوي یا ابت لم قتلتني، یا ابت ما ذنبي، یا ابت لم ضيعت امانه امي. پلارا ولې دې قتل کړم؟ زما پلارا زما ګناه سوا، پلارا د مور امانت دې ولې ضایع کړ؟ د کور نه هم دا، د کوی د تل نه هم دا غمجن آواز راخته چې زما جګر د هغې د وجې نه زخمي شو. د لیوني په شانه د دې کوی په غاړه باندې ګرځېدم. بالاخره چې آواز او د کوی نه هم دا آواز راکېږي چې پلارا ولې دې مړه کړم، پلارا څه جرم مې و، پلاره د مور امانت دې ولې ضایع کړ. او زه همداسې یو لیوني په شانه د کوی په غاړه ګرځېدم تر دې پورې چې آواز ختم شو. ما ته پته ولګېدله چې زما بچی وفات شو. قرآن دا ظالمانه کردار د مشرکانو ذکر کوي او فرمایي وای واذا الموءودة سئلت، هغه وخت چې دې ژوندۍ دفن کړی شو زنانو نه پوښتنه وشي په معمولی خبره باندې با سونه کلونه دشمنیانې وي، ګوندېلې وي، نهایت زیات قتلونه به پکې کېدل. حال دا دی چې د هغې افتتاح به د ډېرې معمولي خبرې نه وه، معمولي خبرې نه. مشهوره واقعه تاسو ته معلومه ده چې د هغې ابتدا د یو مرغۍ د اګۍ د وجې نه شوې وه چې د مرغۍ اګۍ یو اوښې ماتې کړې وې چې هغه په سونه کاله جاري دشمني وه او په سونو زرګونو انسانان د دو اګیو د مرغیو د وجې نه د ځمکې تل ته ورسېدل. یا د ګبینو خرڅونکی یو انسان او د تیلو خرڅونکی یو انسان چې د تیلو والا ګبینو والا ته وویله چې ته زه دا ګورم څنګه دي، د هغې نه یو کتره لاندې وغورځېدله، د ګبینو مچۍ په هغې باندې کېناستله، د تیلو والا یو پیشو هغه په دې حمله وکړله، مچۍ یې وخوړله، د دې ګبینو والا یو سپی په دې پیشو باندې حمله وکړه، هغې یې وخوړله.
هغه سړی راپاڅېد دا سپی وله مړ کو دا سړی راپاڅېد هغه سړی یې مړ کو د ده قوم رالی هغه یې مړ کو په سونو کاله دشمني د یو قطرې ګبینو نه شروع وه دا او داسې نور ظلمونه وحشتونه فحاشیانې عریانیانې د اخلاقو فسادونه شروع الله فرمایي چې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم الله فرمای وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها فاصبحتم بنعمته اخوانا د هلاکت د کنده په غاړه باندې وای د الله رب العالمین په نعمت باندې چې قرآن د هغې په وجه باندې وروړه وروړه وګرځېدلی هغه ختم شو هغه حالت ختم شو د یو بل نه مې ځان قربانولو د صحت ته ورسېدل چې مهاجرین چې کله مدینة الطیبې ته رال هغوی ورسره خپل مالونه نمایه کړو خپل کورونه ورسره نمایه کړو حتی چې سعد رضی الله تعالی عنه او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورورولي و امام بخاری رحمه الله صحیح کې روایت نقل کوي ورته وایي چې ورور راشه چې زه در سره مال نمایي کما او زما دوه بیبیانې دي کومه یو چې ستا خوښه شوه زه به طلاقه کم هغه ته ځان سره په نکاح واخله الله اکبر چرته دشمنی په سونو کاله او چرته خپل اهل او مال د هغه سره نسبه کول دا ولې دا د هغه کتاب برکتو د کوم کتاب بنیاد چې نن ستاسو په دې مسجد کې کېښودل شوی او د کوم کتاب په اعزاز او شرف کې چې موږ راغونډ شوي یو ورونو دې کتاب له چې چا غاړه ورکړې ده هغه قوم له الله اعزاز ورکړی هغه قوم له الله شرف ورکړی هغه قوم الله د قومونو سردار جوړ کړی دی کوم قوم چې قرآن له غاړه ورکړی ګورئ تاسو مدینة الطیبه د قرآن کریم د نزول نه مخکې ارض الوباء والبلاء په نوم باندې یادېدله چې څوک به دې ته رالی په هغې باندې به یوه تبه راله هغه تبه به د دې نه بلکل ختمېدله نه هغې به انسان کمزوری که رنګ به زیړ شو بدن به سست شو کله چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حج په موسم کې په خیمه باندې ګرځي آواز کوي چې الا رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي داسې څوک د غیرت والا نوجوانان به پیدا نشي چې ما د ځان سره یوسي خپل قوم خپل کلي خپلې علاقې ته چې د الله کلام هلته تبلیغ کم ورسوم ځکه دې ظالمانو قریشو زه منع کړم چې زه د الله کتاب هغې ته ورسوم یو چند نوجوانان د مدینة الطیبه د انصار او غیرتمند نوجوانان را پاسېدل د الله کلام له غاړه ورکړه د قرآن قاری مصعب ابن عمیر د ځان سره بوته مدینة الطیبه کې د قرآن درس قائم کو آغا ارض الوباء والبلاء د جنت ټکړه وګرځېدله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه زما د کور او منبر تر مابین د جنت باغچه ده الله اکبر چرته ارض البلاء والوباء او چیرته د جنت ټکړه دا یوازې مدینة الطیبې پورې خاصه خبره نه ده که نن تاسو په دې ځمکه باندې د الله د کتاب خدمت شروع کړو د الله د کتاب حلقه مو ولګوله د الله د دین مدرسه مو قایمه کړه نن زموږ او ستاسو دا ځمکه د جنت باغچه ده او دا زما د ذهن خبره نه ده د سید الاولین والآخرین مبارک ارشاد دې فرمایي اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا فيها قیل وما رياض الجنة قال حلق الذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے چې کله تاسو د جنت په باغچو ورتېرېږئ هغې کې سر وکئ صحابه کرام عرض کوي دا الله رسول د جنت باغچې څه شی دي وایي د الله د ذکر مجالس د قرآن مجالس ځکه ښکلی ذکر همدا دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون
کله نه چې په مکه مکرمه کې په مسلمانانو باندې ظلمونه زیات شو. ظلمونه دې حد ته ورسېدل چې د قرآن حاملین قرآن والا به راوستل، اور به بل که، هغوی به ورباندې واچول، د هغوی د ملا نه به وینې ځوې توی شوې، هغه اور به مړ شي. څوک به په سرو شګو باندې په سخترینه ګرمۍ د عربو کې بهر واچول، په سینه به ورته ګټې واړولې. بعضې انسانانو اندامونه یې په چړو باندې زخمي کړل، او بعضې انسانان یې دوو اسونو پسې وتړل او په منځ باندې په توره وواله او ټوکړې شول. دومره ظلمونه وحشتونه شروع شو د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د طرفنا د هجرت اجازت ملو شو، او وی فرمایل چې تاسو لاړ شئ حبشو کې یو بادشاه دی چې د هغې په وړاندې په چا ظلم نشي کېدلی. یو چند نوجوانان ابایی اجدادي وطن د پلار نیکه وطن یې پرېښوده، خو د الله دین پرېښودلو ته تیار نه و، قرآن پرېښودلو ته تیار نه و. حبشې ته هجرت وکړو، د سفر په ځمکه د هجرت په ځمکه کې د الله بندګي تیری. لیکن ظالمانو دا برداشت نه کړه چې مسلمانان دي چېرته د سفر په ځمکه کې د هجرت په ځمکه کې صحیح د الله بندګي وکړي. یو وفد یې تیار کړه، ولاړ شئ نجاشي سره ملاقات وکړي، او دا خلق پې گرفتار کوي، دستګیري کوي، بېرته راولئ، داسې نه چې قوت حاصل کړي. بیا به د تاسو سره نجاشي التا د هغې سره ملګری شي، ستاسو په خلاف به جنګ کوي، ستاسو به بیا طاقت نه کېږي. د ډېر تملق او چاپلوسۍ د وجې نه دوی د حبشې د پارلمان هر یو ملګري دپاره تحفې ډالۍ رشوتونه تیار کړل. بیګانه یې د ټولو سره ملاقات وکړ، ټولو ته یې رشوتونه ورکړل. سحر د بادشاه سره ملاقات و، د ډېر تملق د وجې نه ورته سجده وکړه، او په سجده ملو شو. او بیا یې ویل جناب زموږ یو خدمت دی، هغه دا دی چې یو څو نوجوانان لیوني شوي دي، د پلار نیکه دین یې پرېښی دی او دین ته راوړېدلي دي، ستا دین لم راغلی نه دي، یو نوې طریقې راوړې ده. موږ د هغې مشرانو رالیږلي یو چې هغه موږ ته بېرته حواله کړه. ټولو پارلمان ملګرو خو رشوت خوړلی، ویل جناب رښتیا وایي دا ورته حواله کړه. هغې ویل چرې داسې نه ده، تر څو چې زه راولم او دوی د خبره واورم. هغوی یې راوستل جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د هغې مشر و. ویل څه چل دی؟ ویل موږ په سخته ګمراهۍ کې وو، سخته بدبختۍ کې وو، د هر کاڼي او ګوټې عبادت به مو کوو، د کجورو زړي او د څرمنې به م د ډېرې ولږې د وجې نه چوپلې. الله یو نبي راولېږه، هغه موږ ته حکم کوي چې د الله بندګي وکړئ، الله سره شریک مه جوړوئ، تاسو پاک دامني وکړئ، بدلمني مه کوئ، رښتیا وایئ، دروغ مه وایئ، د رشته دارانو سره رشته داري قایم ساتئ. د موږ په هغې باندې ایمان راوړو، دې ظالمانو په موږ باندې ظلم وکړه، منګه د هغې ظلم نور برداشت نه کوه. موږ ته وویلی شو چې دلته د انصاف بادشاه دی، موږ ستا خواله راغلي یو چې ستا په وړاندې به په موږ باندې ظلم نشي کېدلی. هغې ورته وویله د هغې وحې نه کومه حصه شته دی چې په تاسو ستاسو په نبي نازل شوې ده. جعفر ابن ابي طالب ورته شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. په ډېر دردمن زړه ورته یو څو آیاتونه د سورت مریم وایي. په دې مجلس باندې دومره اثر وکړه چې ټول مجلس د سترګو نه اوښکې روانې شوې. قرآن کریم کې الله دغه واقعه ذکر کوي، فرمایي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. کله چې رسول باندې نازل شوی کلام دوی واورېده، د دوی د سترګو نه اوښکې روانې شوې. نجاشي ورته وایي ځئ تاسو زما په ځمکه کې آزاد استئ، چېرته چې قرآن لولئ. نجاشي خپل ځمکه د قرآن د درس و تدریس دپاره آزاده وګرځوله. الله ورته داسې اعزاز ورکړو
چې په دومره عزت باندې د دنیا نه رخصت شه چې کله وفات کیږي د ټولو انبیاو سردار په خپل مبارکه جبه د هغې د مرګ اعلان ملګرو ته پیش کوي. فرمایي ستاسو ورور په حبشه کې وفات شوی دی، راځئ چې د جنازې لمونځ پرې وکړو. د سید الانبیاء امامت کوي، سادات الاولیاء ورپسې وروسته ولاړ دي او د نجاشي په باره کې رب العالمین ته د عاجزۍ اوازونه پورته کوي چې الله نجاشي وبخې په داسې عزت د دنیا نه رخصتېږي. حال دا دی چې د نسب په لحاظ سره د الله د نبي نه لرې، ځمکه یې د الله د نبي د ځمکې نه لرې، د الله د نبي سره دیدار ملاقات شوی نه و. په څنګ کې د ټولو نسبونو نه شریف نسب والا، خایس په لحاظ باندې د ټولو نه ډېر ښایسته انسان، د بچو په لحاظ باندې اعلی انسان، د مال او دولت په لحاظ مالدار انسان، د الله د نبی قریبي رشتہ دار تر دی. خو چې کله د قرآن مخالفت وکړه په داسې ذلت د دنیا نه رخصتېږي چې وفات کېږي. بچی هم خواله نه ورځي چې دا بیماری موږ ته راځي، د باندې نه بانډچیان راوړلې راوستل کېږي، په اړمونو باندې لوټ په لوټ یو کندې ته اړئ، د بره ور باندې لوټې ورګزارئ، په داسې ذلت د دنیا نه رخصتېږي. یوازې دا نه بلکې د هغې د هلاکت او د تباهۍ په وجه تر قیامته پورې هر مؤمن الله ته تقرب او نزدېکت حاصلوي. او دا آیاتونه لولي چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. دې کې څه نقصانو؟ دا خو ډېر ښکلی انسانو، دا ډېر نسب والا اعلی نسب والا انسانو، اعلی بچیانې وو، مالداري وه، د الله د نبي سره قریبي رشته دار انسانو، د الله د نبي په ګاونډ کې اوسېده. ولې په ذلت لاړ؟ په مقابل کې نجاشي د رنګ تور نسب کې د الله د نبي د نسب نه ډېر لرې، ځمکه یې لرې، د الله د نبي سره یې چېرته ملاقات شوی نه دی، په اعزاز د دنیا نه رخصتېږي. وجه هم دا ده چې هغې خپل کور، خپل ځمکه، خپل محله د الله د کتاب دپاره مرکز وګرځو، الله عزتمن جوړ کړه او دې د الله د کلام خلاف وکړو، الله ذلیله کړه. ورونو الله موږ ته حاجت نشته، د الله د دین موږ ته حاجت نشته، موږ نو او د الله د دین خدمت کېده موږ به نه یو او د الله د دین، لیکن موږ محتاج یو. الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. که غواړئ چې ځانونه عزتمن کوي، بهترین سبب د الله د کتاب خدمت دی. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین. الله د قرآن په وجه باندې قومونو ته اعزاز او شرف ورکوي او د دې په مخالفت باندې خلک ذلیل کوي. هغې بچیانو ته مبارکباد دی چې هغوی کال د الله رب العالمین د کلام په خدمت کې تیر کړ. هغې مشرانو ته چې د هغوی په مبارکو لاسونو په دې محله کې د الله د کتاب د مدرسې بنیاد کېښودلی شو. هغې مشرانو ته چې هغوی د دې خدمتونه وکړل او دا زمینه یې سازګاره کړه، مبارکي ورکوم چې تاسو په ډېر یو بهترین عمل کې وئ، هغه عمل چې د انبیا الله هم د دې دپاره رالیږلي دي چې د الله د وحي خدمت وکړي. د دې صحابه کرامو عزت په دې کتاب موندلی و، د دین ائمه کرامو عزت په دې کتاب موندلی و، اتفاق اتحاد په دې کتاب راځي، وحشت او ظلم بربریت په دې کتاب باندې ختمېږي. د ټولو خوبیانو چابي او د ټولو شرونو او فسادونو تعالی د الله په کتاب کې دا. ورونو خپل وخت د الله د کتاب د خدمت دپاره ورکئ، خپل بچیان د قرآن مدرسې ته راولېږئ. ژوند کې د ځان سره عزم وکړئ چې ژوند به د قرآن او سنت په خدمت کې تېروم او په دې به عمل کوم او دا به د خپل ژوند مشال ګرځوم. الہ العالمین دې په موږ او تاسو لره د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.